دویمه نمبر واقعه اختصار سره الفاظو کې زویمه تفصیلی دا امه بیان کړی دا د عفیفه کائنات حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ وفات په 18 رمضان شوه دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوم عائشہ دا؟ عائشہ هغه بیبی دا چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضرت عائشی مثال په نورو زنانو کې داسې دی لکه د سرید او د ماتکړې روټۍ په عام خوراک کې. حضرت عائشہ سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تا انتہائی ډیره ګرانه محبوبه بیبي وا، ډیره په ګرانه وا. نبی علیہ السلام نه صحابه پوښتنه کوي چې تاسو ته څوک ډیر ګران دي؟ وای عائشہ. وای په سړو کې درته څوک ګران دي؟ وای د عائشې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. علماء لیکلي علامه ذهبي په سیر عالم النبلاء کې لیکلي دي چې عالمت اهل الارض په ټول ځمکه کې ټول کائنات کې د ټولو زنانو نه لوی عالمه هغه حضرت عائشہ وا. ډیر علم ورته الله ورکړو، ډیر علم د هغې په ذریعې سره امت مسلمه ته راغلی. اکابر صحابه لوی لوی صحابه چې هغې ته مسله راوړاندې شولو نو راتله به او حضرت عائشې ته به راتلل او د هغې نه به یې پوښتنه کوله، هغې به جواب د دین او د اسلام په رڼا کې ورکول، جوابات به ورکول. محترمو نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها لوی عالمه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها آغا بیبی دا نبی علیہ السلام زموستا مورکه دا زماستا مور دا د ټول مومنانو مور بیبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې خصوصیات دي. یو خصوصیت دا دی حضرت عائشہ فرمایل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله پاک زما نکاح کولا نو جبرئیل امین راغه او د ریخمو په کپڑا کې د حضرت عائشہ تصویر وروړه تصویر او به حضور ته وړاندې کو وې داغه جنې بتا ته الله پاک په نکاح کوي ستا واده به د دې سره کې. نو د حضرت عائشہ د نکاح پیغام د کوم ځای نه راغلی دی؟ د اسمان راغلی، د اسمان نه. حضرت عائشہ هغه زنانه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دومره ګرانه وه چې کله حضور بیماریږي مرض الوفات ته نو ټولو بیبیانو نه اجازت واغشته وایي که ستاسو خوښئ نو زه به حضرت عائشې سره د اخري ورځې شپې تېرې کړمه. نو راځي اخري شپې ټولې هغه د حضرت عائشې په حجره مبارک کې تېروي. او حضرت عائشہ هغه زنانه ده چې د زنکدن په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک د حضرت عائشہ په سینه کې پروت دی. عبدالرحمن رانونو ته د حضرت عائشہ رضی الله عنها رور لاس کې وسره مسواک دی. حضور پاک علیہ السلام دی مسواک د داسې وګتل د زنکدن اخیری حالات دي. حضرت عائشہ فرمای ما او فرمایل جی مسواک ته مؤمنه کیږي. نبی علیہ السلام سر او غزل آو مسواک ته مؤمنه کی. ما د خپل رور نه مسواک را واغشته خپل خله کې می اول نرم کو او هغه مسواک می سید الکائنات ته ورکو. وې زه هغه زنانه ما چې اخیرنه لاړی چې تللی دي د سید الکائنات خلی ته د عائشہ لاړی تللی دي ښا داغي د خلی وبتلی دي د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم خلی مبارک ته. عائشہ هغه زنانه ده چې کله منافقینو د زنا تهمت ولګول په سیده طائفه طاهره مقدسه عفیفه کائنات باندې حضرت عائشہ باندې زنا تهمت ولګیدو بنفسه نفیس الله جل جلاله تقریبا 60 آیاتونه داغي په صفایه کې قران کې نازل فرمایل. 60 آیاتونه الله د حضرت عائشہ صفائی کړی دا چې عائشہ صفا ده او عائشہ زناکارا نه ده، بالکل پاک زنانه پاکه. او حضرت عائشہ هغه زنانه ده چې داغي په سر باندې نو منافقین ہوتا او سید ساده صحابه ته چې د منافقانو نه دوکه خوړلې و اغیم په دې کې راغلو اغي په سر باندې اغي ته سزا ملو شوې ده، حد ورته ملو شوې ده. حد زما محترمو نو دغه عائشہ رضی الله تعالی عنها په 19 رمضان باندې په 57 هجری کې د 66 سال په عمر کې وفات شوې ده. 19 رمضان باندې 57 هجری کې 66 سال عمر کې رحلت فرمایله ده د دې دنیا نه تللی ده. خو هغه عائشہ رضی الله عنها اوس هم ګره کافران نه معاف کړي. منافقینو په تهمت ولګول د زنا هغه تهمت قران رد کړ، شلو آیاتونه کې رد کړ چې دا پاکه زنانه ده. خو د پاکستان او د ایران او د افغانستان او د هندوستان او د ټوله دنیا عرب او عجم شیعاګان او روافض هغه اوسم په حضرت عائشہ باندې د زنا تهمت لګی، اوسم ورته زناکار وای، اوسم ورته حضرت عائشہ رضی الله عنها ته جهنمی وی جهنمی.
لہذا د شریعت پرنا کې د دا خلکو حکم څه دی؟ حکم دا دی چې دا خلک روافض او شیعاګان چې څوک حضرت عائشې ته زناکار وي یا ورته مرتد او جهنمی وي، دا مرتد دي، د اسلام نه وتلي دي او زنديقان دي. زنديقان ځکه دي چې شیعاګان هم ځان ته مسلمین وي، سوي ځان مؤمنین، سوي ځان ته مؤمنین وي، مؤمنین. څنګه چې قادیانان ځان ته احمدي مسلم وي، احمدي مسلم، کافر ځان ته نه وي. نو شیعاګان هم ځان ته مؤمنین وي، ځان ته کافر نه وي. مونږ بس کافرانو، ته څنګه کافر نه؟ ستا کلمه جدا ده. ته څنګه کافر نه؟ ستا قرآن جدا دی. ته څنګه کافر نه؟ ستا اذان جدا دی، ستا پیغمبران جدا دي، ستا ټول دین جدا دی. نو یا ساتي ګوره شیعاګان او روافض د کافرانو نه پرون یو پوسټ ورکړو چا بیګا ما ته چارولېږه په فیسبوک په واتساپ ګروپ کې یو مولا، پته چې مولا به وي که نه وي، زه خو مولا به نو دا چېرته بې ایمانه منافق انسان و. یاره ځینې خلک نو وایي شیعاګانو سره نکاح ناجایزه ګڼي. وایي زه خو یم چې شیعاګانو سره نکاح جایز ده. وایي پکار چې مولایان هم ترغیب وچلئ چې شیعاګانو له خپلې لور خور ورکوئ. ذات ساتي محترمو، قادیانی یو ځل زندګ کافر دی او شیعه 12 ځله زندګ کافر دی. څونه؟ 12 ځله. زما دعوه ده لکه چې شیعه ګورې د قادیانی نه 12 کرته لوی کافر دی، 12 کرته. ځکه قادیانان د سید الکائنات نه وروستو یو پیغمبر مني او شیعاګان 12 مني. دي چې کوم 12 ائمه دي امامان مني، نو دا 12 امامان دي معصوم ګڼي او معصوم پیغمبر وي. بلکې دی لیکلی دي چې د نبی علیہ السلام نه وروستو د ټولو انبیو نه زمونږ دا 12 امامان غوره دي. استغفر الله ثم استغفر الله. نو دی خو 12 پیغمبران مني، بیا دا کافران نه دي. د مسلمانانو په سټیجونو باندې ناست دي، مسلمانان مولیان راځي د دې هغه عبادت خانو او د دې هغه ګندګیرو ته او ورسره اتحادونه کوي. یاد ساتئ د حضرت عائشې د لوپټې د خاطره به مونږ ټول جهان پرېږدو انشاءالله ښه. خو د هغې د لوپټې حفاظت په مونږه فرض دی. ګورې که د هغې بچیان روحاني بچیان مونږ او تاسو ژوندي وو او په محرم کې هر کال د دې خنزیرانو د لاسه د حضرت عائشې ګستاخي کېږي، هغې ته جهنمي وایي، هغې ته مرتده وایي، هغې ته کافره وایي، هغې ته زناکاره وایي، دوی ورپسې خاص کنځلې کوي. نو موږ تاسو مور بیبي سره په ورځ د قیامت په کومو سترګو مخامخ کېږو؟ دومره بې غیرته بچیان، دومره بې غیرته او بې ضمیره بچیان د یو مور چې د خپل مور د لوپټیو د تقدس حفاظت نشي کولی، الټه لا د هغه ظالم دشمن سره ودرېږي، د هغه سره په زړه کې محبت ساتي. یاد ساتئ ذره برابر د شیعاګانو د چا په زړه کې چې محبت یې زړه کې ایمان نشته، د زړه کې ایمان نشته، یا به ستا سره ستا په زړه کې د حضرت عائشې د لوپټې قدر وي او یا به د هغې د دشمن د شیعاګانو د روافضو محبت وي، دواړه جمع کېدې په یو زړه کې نشي. لہذا نو دا څنګه چې د بدر دغه ورځ مونږ نه د دین دپاره دغه طرف ته قرباني غواړي، نو د حضرت عائشې وفات چې په دې ورځ شوی دی، مسلمانانو تاسو ټولو ته حضرت عائشې وفات دا پیغام درکوي چې زما غونده پاکه زندګي به تیرې، علمي زندګي به تیرې او زما تقدس دپاره به ته جنګ کې، زما د لوپټې دپاره به، زما د عزت دپاره به ته دشمنانو د اسلام سره دشمني ساتي او هر قسمه قرباني به زما د لوپټې دپاره ورکې. دا عهد او تجدید مونږ تجدید عهد مونږ نن دا ورځ کوي. الله تعالی دې مونږ تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین د کل اسلام حفاظت فرمائے، د ټول مسلمانانو مدد فرمائے، حفاظت فرمائے. مهربان ربا څوک چې د دین خدمت کوي یا الله په صحیح طریقې کوي، تا ته حق خلق دی یا الله تی مدد فرمایا، الله تی حفاظت فرمایا، الله تی حفاظت فرمایا. کل اسلام دشمنان خدایا ذلیل اور رسوا کا یا اللہ ذلیل اور رسوا کا، مغلوب اور شکست خوردے او فرمایا. سونا منصوبی چې د اسلام خلاف جوړی دی لګیا دی او جوړیږي، خدایا ټول منصوبی د خور سره خور کا یا اللہ دا مبارک رمضان دے
ولسم رمضان دی خدایا د بدر د غسور لسو شهیدانو په خاطر خدایا د غید مبارک او مقدس وینو په خاطر د بدر د میدان په خاطر د هغه غر په خاطر چې فرشتي پی راګوشوي دي خدایا د هغه فضا په خاطر اسلام غالب کا اسلامی نظام غالب کا دا شرکی نظامونه ختم کا دا پرسوده نظامونه ختم کا دا بوتان ختم کا د اسلامی ملکونو د فرقواریت جنډي ختم کا د لا اله الا الله محمد رسول الله یو جنډه په ټول جهان باندې اوره پوا ټول مونږ د یو جنډې لاندې راجمع کا اسلامی نظام باندې مسترګي یخي کا سینې مو په یخي کا قرآنی شرعي محمدي نظام راوله خدایا د هغه نظام د پاره زمون مال زمون اولاد زمون صلاحیتونه زمون ویني زمون خولي زمون قول فعل تقریر تحریر کردار گفتار زمون ټول زندگی قبول کا خدایا مونږ د تندې د وختونه اونیسا د دین خدمت تم راکاګه یا الله مونږ ټول قبول کا دا مجمع ټول قبول کا دا مجمع ټول قبول کا دا مجمع ټول قبول کا خدایا یا الله د اسلام دا باغ یا الله کنور تازه ویني غواړي یا الله زمون ویني ته حاضر دي زمون جانونه ته حاضر دي زمون ځوانه ته حاضر دي زمون مالونه حاضر دي خدایا زمون کورونه حاضر دي زمون مور او پلار حاضر دي زمون ټول سرمایه حاضر ده خدایا د اسلام باغ په ترکه کا د اسلام باغ ثمر اور وګرځو خدایا میوي تازه کا خدایا میوي یا الله پخې کا خدایا اسلامی باغ تر او تازه اوساته خدایا د اسلام مالیاران یا الله حفاظت فرمایا مدد فرمایا حفاظت فرمایا مدد فرمایا الله دا دواګانې د مسلمانانو یا الله د افغانستان د مجاهدینو په حق کې قبول کا یا الله د عراق د مسلمانانو په حق کې قبول کا د شام د مجاهدینو په حق کې قبول کا د کشمیر د مجاهدینو په حق کې قبول کا په ټوله دنیا چې شرط مجاهدین او مجاهدات دي ستاسو اسلام د خاطر یا الله جنگي نن مم ډیر ځای کې جنگونه شوي د بدر یاد مجاهدین تازه کوي خدای ته مدد فرمایا خدای ته حفاظت فرمایا اللہ فتح نصیب کا اللہ کامیابی نصیب کو فرمایا دا ہر طرف حفاظت کا خدایا یا اللہ مونگو کمزور یو مونگ بیکار یو یا اللہ مونگا بی وفا یو مونگ جفا والا یو خدایا مونگ وفا گزار اگر زوا دا قبل دین سر وفادار کا تو مونگ ٹول راضی شا ٹول شری حاجات مونگ غیوب غزائن پورا فرمایا بیماران تکامل شفا نصیب کا یا اللہ دا حلال و بابرکت و رزیرہ نصیب کا دا حرامونم اس آتا خدایا چھ مرگ سفیر کلم راضی پدا سی وقت کی راول چې تر ناراضي خدای په داسې وخت کې رامول چې تر نه خفه یا الله چې کلم تا ته درزو مبرور او مقبول حقيقي تاج د شهادت را پسر کا او ځان تم او غواړه خدایا وصلی الله تبارک وتعالى علی النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين